د قرآني قانون له مخې بهترینه زنانه هغه یوه ده چې هغه د خاوند حاکمیت مشرتوب ومني، هغه تسلیم کی، د هغه سره بیا د خپل خاوند اطاعت کوي، امر یې مني، حکم یې مني، او د خاوند ټول حقوق د ادا کولو سره سم د هغه د غیر حاضري په حالت کې چې هغه په کور کې نه وي موجود، د خپل ځان، د خپل عزت، د خپل نفس او دا شان د خاوند د مال، د کورنۍ، د مالداري حفاظت وکړي، د خپل عزت، د خپل حیا حفاظت کول، د مال، د مالداري، د کور حفاظت کول، دا په کورنۍ ژوندون کې تر ټولو هغه ضروري عمل دی. د دې په حفاظت کې باید زنانه په یو حالت کې اوسېږي. مثال که خاوند پر کور باندې موجود وي، په دې حالت کې باید زنانه د خپل نفس، د خپل ځان، د خپل حیا، د خپل عزت حفاظت وکړي، د خاوند د مال، د کور، د بچانو حفاظت وکړي. او دا شان کله چې خاوند له کوره بهر سي، نو هم باید دغه زنانه په دغه حالت کې وي، د خپل ځان حفاظت، د نفس حفاظت، د عزت حفاظت او د خاوند د مال، د کور، د دې ښه حفاظت کوي. داسې نه چې خاوند په کور کې وي، زنانه په یو حالت کې وي، د مال سره احتیاط کوي، خپل خواهشات هم تر پښو لاندې کوي، د اولاد هم ښه تربیه او ساتنه کوي. لیکن څنګه چې د خاوند سترګې غایبې سي، له کوره وځي، نو بیا زنانه نه د خپل ځان سم حفاظت کوي، نه د خپل عزت حفاظت کوي، نه د خاوند د مال حفاظت کوي، نه د کور حفاظت کوي. ډېری زنانه داسې دي، الله دې هغوی ته هدایت نصیب کړي. داسې نه یې په کار چې د خاوند په وجود کې ته په یو حالت کې چې کله هغه له کوره ووځي، غیر حاضر سي، بیا ته لاپروایي شروع کړي. یو حدیث کې دا راځي، نبی صلی الله علیه وسلم درې شیان یاد کړي دي چې هغه خویونه د بهترینې د ډېرې ښې زنانه دي. یو دا چې کله دا خاوند خپلې مېرمنې ته وګوري نو خوشحاله سي، په دې وجه چې د دې مېرمنې په تنده کې، په مخ کې ورینوالی پروت وي، خوشحالي پرته وي چې خاوند ورته وګوري نو خوشحاله سي. داسې نه چې هغې ترش تندی نیولی خاوند ورته وګوري نور یې زړه بد سي. او دویم دا چې خاوند یو حکم ورته وکړي، یو امر ورته وکړي، دا یې اطاعت کوي، فرمان برداري کوي، هغه امر مني، تر څو چې هغه حکم، هغه امر د شریعت په خلاف نه وي. دریم دا چې په کور کې د خپل نفس، د مال، د خاوند د مالداري د دې حفاظت کوي، د هغه سمه ساتنه کوي، لکه دا چې د دې سره امانت پراته وي. او دا شان په یو بل حدیث کې راځي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په کومه ښځه کې دغه خویونه موجود وي، خاوند امر مني، د مال حفاظت کوي، د خاوند فرمان برداري کوي، د هغې لپاره په هوا کې مرغان، په دریاب کې ماهیان، او دا شان په اسمانونو کې ملائکې، او په ځنګلونو کې پیریان استغفار وایي، د الله رب العالمین نه د دې دپاره مغفرت غواړي. نو دا څومره لویه خوش قسمتي ده. نو زموږ ټولو خویندو ته، زنانو ته دا وصیت دی چې د خاوند امر ومنئ، د هغه اطاعت وکړئ، تر څو چې حکم د شریعت خلاف نه وي، هغه کې به تاسې د هغه فرمان برداري کوي. او دا شان چې هغه په کور کې موجود وي یا نه موجود، په ټولو حالاتو کې د خپل ځان سره احتیاط، د خپل نفس، د خپل عزت، د خپل حیا حفاظت کول، او دا شان خپل خاوند خوشحاله ساتل. په معمولي شي باندې باید خفګان منځ ته رانشي. کله چې خاوند غوسه په یو شي باندې قهرېدلی وي، نو ته له مصلحته کار واخله، ځان باندې زور راوله، دا هر څه برداشت که. او خاوند ته هم په کار دی کله چې مېرمنې ته په کوم شي باندې غوسه ورغلې وي، نو د هغې سره د نیغه په نیغه نه درېږي، نو دلته بیا خاوند ته په کار دی چې هغه برداشت وکړي،
دا کورنۍ ژوند په دا رقم باندې په خوشحالي باندې تیریږي. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.